دوهم واده لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. لا یې د لومړي واده څو کلونه نه ووتلي چې د نوي واده لپاره یې تیاری ونیو. سپین سرې مور او سپین ګیري پلار ډېر وزرونه ورته وکړل چې بل واده څه کوي، خو زوی د پلار او مور په خبرو سر نه خوږاوه. تل په دې پلټنه کې و چې چیرې واده وکړي. د هر چا سره ملګرتیا د دې لپاره چې یا به یې څه هیله ورته لرله او یا به یې ورته ویل چې واده راته وکړه. خدای شته ښه کار یې جوړ و، ښې پیسې یې ګټلې او د خپلې لومړنۍ مېرمنې څخه یې د څو بچیانو پلار و. خو هغه وایي چرګ چې ځوان شي په بام کرار کرار ځي تر څو بام ونه نړیږي. ده هم نوې پیسې موندلې وې او زیاتو پیسو لیونی کړی و. یوه شپه ناوخته کور ته راغی. مېرمنې ته یې وویل چې نوې جامې ورته تیارې کړي ځکه چې چیرې میلمه یم. مېرمنې چې لا د وړاندې د ده د دې شومې موخې څخه خبره وه ډېرې زارۍ ورته وکړې، خو کوم ځای یې نه نیوه. زر زر یې پاکې جامې واغوستې او د پلار کوټې ته ورغی. پلار ته یې له سلام څخه وروسته وویل چې پلاره د شپې لږ بیداره اوسه، زه ځم چېرته میلمه یم. پلار یې ورته وویل دا وخت د میلمستیا دی چې ته ځې؟ خو زوی بس یوه خبره کوله، پلاره ځم او د ګلجان سره مې څه حسابي ده هغه هم ورسره کوم او دا میلمستیا د حساب لپاره یو ښه وخت دی. خو خیر سپین ګیری پلار او خپله مېرمن چې سترګې یې په ژړا باندې د غوښې په څېر سرې کړې وې همداسې پرېښودل او دی روان شو. ده لا مخکې د میرګل سره د میرګل د خینې په اړه خبرې کړې وې چې په هر قیمت وي میرګل باید خپله خینه راته وکړي. میرګل هم د وړاندې څخه د کوژدې خبره له خپل خسر سره چې یو غریب سړی و یاده کړې وه او ورته یې ویلي وو چې هر څومره پیسې وغواړې نادرخان یې درکوي. د میرګل خسر هم چې نور نو د هرې خوا څخه نشتی ځپلی و، داسې یو بوډا او د بلې ښځې خاوند ته د خپلې لور ورکول په لوړه بیه غنیمت وباله او میرګل ته یې په هو باندې خوله خلاصه کړه. د میرګل خینه چې په همدې وخت کې بعد د 14 یا 15 کلونو وه د خپل اوښې د دې شوم نیت او د پلار د دې فیصلې څخه نه خبره وه. د شپې مهال میرګل او نادرخان دواړه د سمندر کاکا کور ته چې د میرګل خسر راورسېدل. سمندر کاکا یې هم تود هرکلی وکړ او خپل غریبانه کور ته یې دننه کړل. د څه مجلس څخه وروسته سمندر کاکا ولاړ شو او خپلې مېرمنې ته یې نارې کړې د وږمې مورې ډوډۍ نه ده تیاره، میلمانه په وږي وي. مېرمن یې هم ورته وویل ډوډۍ تیاره ده خو څوک یې دروړي؟ د وږمې پلار سمندر خان ورته وویل چې ولې وږمې ته ووایه چې ډوډۍ راواخلي. خو وږمه د دې څخه نه خبره وه چې دا کس د دې د اوښې سره د څه لپاره د دوی کور ته راغلی دی. خونې ته را دننه شوه او د دواړو نستو کسانو اوښې او نادرخان سره ستړي مشي وکړه. وږمه چې نوې ځوانۍ د خپل امید ګلونه غوړولي وو په کوټه کې ناستو میلمنو ته ډوډۍ راوړله. د وږمې د راتګ سره د میرګل او نادرخان ترمنځ پسپسک شروع شو. میرګل نادرخان ته په غوږ کې وویل وګوره نادرخانه همدا جلۍ ده. نادرخان هم په یوه شیطاني خندا میرګل ته په غوږ کې وویل ډېره ښکلې ده چې ټول شته مې هم پرې لاړ شي نه یې پرېږدم. د ډوډۍ له خوړلو وروسته میرګل خپل خسر ته اصلي خبره وریاده او خسر یې هم بې د دې څخه چې څه ووایي یا څه شرطونه ولري خوله یې په هو خلاصه کړه او وږمې په سر بیه او بقاله شروع شوه. د ډیرو خبرو څخه وروسته میرګل وویل لاس پورته کړئ، بس وږمه په 1,00,000 افغانۍ د نادرخان شوه. خواره وږمه چې د خپل پښتني احساس او غیرت له مخې د ناستو میلمنو عزت کړی و او په دې نه وه خبره چې دا خلک د څه لپاره راغلي، یوازې د یو کس د مستي او د بل د مجبوریت په وړاندې د پیسو ښکار شوه. سمندر خان د خونې څخه ووت او خپلې مېرمنې ته یې وویل چې دستمال او میوه راوړي او نادرخان ته یې ورکړي. د دې خبرې په اورېدو سره وږمې ټکان وخوړ او د پلار څخه یې پوښتنه وکړه پلارجانه د څه شي میوه؟ پلار یې ورته په خندا وویل لور جانې ستا د کوژدې میوه، ته مې په کوټه کې ناست سړي ته چې نادرخان نومیږي ورکړې. وږمې چیغې کړې او په ژړا کې د پلار څخه داسې پوښتنه کوله ولې پلاره ما څه کړي وو، ګناه مې څه وه؟ خو بس د وږمې پلار خپلې مېرمنې ته وویل جګه شه میوه راکړه او دا نازولې دې غلې کړه، هسې نه چې حاجي صاحب نادرخان خواشینی شي. مور یې هم زر جګه شوه او د مظلومې د پیسو په وړاندې د ښکار شوې وږمې دستمال او میوه یې د یو پیسهدار او د هوس په نشه کې ډوب انسان په جیب کې ور واچوله. میرګل او نادرخان د میوې د اخیستو څخه وروسته د تلو اجازه وغوښته چې د وږمې پلار یې هم په ډېر درناوي بدرګه کړل.
په وره کې 1,00,000 روپۍ نادرخان سمندر ته ورکړې او ورته یې وویل چې غم مه کوه، نورې به هم ډېرې درکړم، خو کوشش وکړه چې واده زر تیار کړې. سمندر خان هم په ښه صیب، په سترګو صیب او داسې نورو ډېرو چاپلوسانه کلمو د ده غوښتنې بدرګه کولې. میرګل او نادرخان لاړل او میوه د سمال د شپې ناوخته د نادرخان دوی کور ته ورسول. کور ته د ننوتو سره سم نادرخان خپلې لومړنۍ مېرمنې ته نارې کړې: لیونۍ، مبارک دې شه، داسې نجلۍ مې وکړه لکه سپوږمۍ. د نادرخان مېرمنې بې د دې څخه چې څه ووایي په ژړغوني غږ ورته وویل چې ښه دې وکړل، ځکه چې پیسې لرې، نور ډېر کسان به هم لورانې درکړي. په 2 کورونو کې 2 مېرمنې چې د یوې سره نوې هیلې او د بلې سره د زړې هیلې وې، دواړه د خاورو سره خاورې شوې، ځکه یوه د بنې خاونده شوه او بله د پیسو په مقابل کې یو پاخه سړي ته کوژده شوه. لا به څو شپې نه وې وتلې چې په کلي کې اوازه شوه چې د نادرخان واده تیار دی. دا کیسې داسې ګرمې وې چې مه یې کوه پوښتنې، ځکه د نوې مېرمنې د ښایست صفتونه په ټول چم کې کېدل او هر چا به د دې ښایست او د نادرخان د ناسمې کړنې څخه کرکه کوله. خو داسې یو څوک نه و چې د غریبانو په داسې یو چم کې د داسې کس مخنیوی وکړي. په 2 شپو کې واده تیار شو او نادرخان خپل واده په ډېر درز و غب سره خپل کور ته راوړ. ښکلې نجلۍ د نادرخان په څنګ کې داسې ښکارېده لکه د 15 سپوږمۍ چې په وریځه کې پټوي، او ظالمه وریځ یې دې ته نه پرېږدي تر څو د دې ښایست ننداره نور څوک وکړي. په هر حال د واده څخه څو ورځې وروسته د نادرخان ټول شته په واده لګېدلي وو او نادرخان دې ته اړ و تر څو د هېواد څخه کوم بل هېواد ته لاړ شي. همداسې یې وکړل. په 2 شپو کې د کوم عربي هېواد ویزه پیدا کړه او د واده یې لا 1 میاشت نه وه وتلې چې د کور څخه د یوې اوږدې مسافرۍ په نیت ووت. د کوژدې له لومړۍ ورځې څخه وږمه د ډېر غم له لاسه ډېره سخته ناروغه، خو د شرم یې څه نه ویل، ځکه چې سبا به ورته څوک پیغور ورکړي چې خاوند یې نه دی خوښ. نادرخان لاړ او په زړه سورۍ 2 مېرمنې یې همداسې پرېښودلې. د وږمې د ناروغۍ ډېرې شپې تېرې شوې او دا یې د یوې ورځې څخه بلې ته لکه د ګلاب ګل چې د مني ظالم بادونه او یخني د یوې ورځې څخه بلې ته رژوي مړاوې کوله، او هر چا به ویل چې رکه روغه ده، ښه به شي، یوازې په خپل خاوند پسې خپه ده. د نادرخان پلار هم چې کلیوال سړی و، دې تبصرو ته ډېر ارزښت ورکاوه او یوازې به یې په دې ډاډه کوله چې لورې مه خفه کېږه، زر به راشي. د وږمې حال نور هم خراب شو او د سختې ناروغۍ له امله چې څو ورځې څه نه و خوړلي، روغتون ته یوړل شوه. په روغتون کې ډېرو ډاکټرانو خواري پرې وکړه، خو مړاوې شوې وږمه نوره د دې نه وه چې تازه شي. ډاکټرانو هم وروسته له تشخیص څخه وویل چې د وږمې په سینه کې د سخت غم او اندېښنې له امله د سینې سرطان پیدا شوی دی او د روغېدو علاج یې نشته. 2 شپې په روغتون کې تېرې کړې، خو نور یې نو غمونو ژوند ته د پای ټکی ایښی و. د دې خوږه ځواني یې دې ته اړ ویستله تر څو د ګلاب د ګل په څېر مړاوې شي، او د 2 شپو بستر کېدو څخه وروسته وږمې نور د ژوند سره مخه ښه وکړه او د ارمانونو څخه ډک زړه یې تورو خاورو ته یووړ. د تقدیرونو پاکه خدایه، د تقدیرونو پاکه خدایه، زه د ازل له برخې ډېره تنګه یمه. په ما به ښې ورځې رانشي، په ما به ښې ورځې رانشي، ګډوډ خوبونه مې بېګا لیدلي دینه. د کبرجنو خلکو زور دی، د کبرجنو خلکو زور دی، زما باڼو کې اوښکې ډنډ ولاړې دینه. چې مې د سخت یار خبرېږي، چې مې د سخت یار خبرېږي، په ما به درد د زړګي څه کړي وینه.